السلام علیکم زما ګرانو مینوالو زه یم ستاسو فاطمه ګل زموږ یو ځل بیا شو ده په پېښور کې په ارشد سینما کې د شو نوم دی د نوي کال خوشحالي په دې کې موږ سره فلم سټار شاهد خان دی زه په خپل یم نورم ډېر ښه فنکاران دي او دا ډېره مزیداره شو ده دا په 17 18 19 باندې ده جمعه هفته اتوار روزانه دوه شوګانې دي او دا ډیره چینج شو ده ډیره مزیداره شو ده د دې پروډوسر چې کوم دی لیاقت خان دی او تاسو به راځئ زه به ستاسو انتظار کوم والسلام السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ قدرمنو مراد علي کاټ لګي ما د پرواز ټي وی لخوا او نن تاسو سره د پښتو دی یو میوزیکل شو په حواله سره خبرې اترې کول غواړم کوم چې په ارشد سینما کې په 17 18 19 جنوري باندې لګي قدرمنو په دې شو کې بعد پاکستان فلم انډستری تکړه هنرمندان د خپل فن مظاهره کوي په دې کې د لاهور نه به هم اکټران راځي د پیښور اکټران پکې هم دي जी हाँ फ्रेंड्स मैं आपकी अपनी महजान और मैं आ रही हूँ एक बार फिर से पेशावर अरशद सिनेमा में 17 18 19 जनवरी को बहुत अच्छा म्यूजिकल पश्तो शो लेके आ रही हूँ जिसका नाम है नवे काल दा खुशहालो और हमारे प्रोड्यूसर है लियाकत अली खां और यूसुफ जैद। ठीक है, ड्रामा बहुत अच्छा है, आप लोग जरूर आए हमारा ड्रामा देखें। अरशद सिनेमा में जुमा हफ्ता इतवार हमारे दो शो होंगे और 17 18 19 जनवरी को जरूर आए, मुझे आप सबका इंतजार रहेगा अरशद सिनेमा में। قدرمنو په دې شو کې چې به کوم هنرمندان د خپل فن مظاهره کوي پای کې د پښتو د فلم انډستری سپر سٹار شاهد خان صاحب چې د پښتو د فلم انډستری په غوي باندې کومګو ګور پای باندې آباد ده د فلم انډستری نه کوم د شاهد خان صاحب یا د شاهد فلم نو مو باسو یقینا چې انډستری په بالکل نیمګړي ادین علاوه فلم سٹار جیا بٹ فلم سٹار مهک جان د پښتو د موسیقۍ د دنیا بیتاج بادشاہ وصال خیال صاحب د پښتو د موسیقۍ ابازه او استاد میډم وګما چې هغه د پښتو د موسیقۍ ډیر زیات خدمت کړي هغه هم په دې کې خپل فن مظاهره کوي د دین علاوه لیلا صدیق سونیا چودري مریم جان فاطمه ګل نسیم فالوان شکیبا افغان فرح خان لایبا خان سنم کوکو او نور ډیر بشمیره هنرمندان په دې کې د خپل فن مظاهره کوي کومګو ګورو د پښتو د فلم انډستری څومره سپر سٹار دي هغه په دغه شوګانو کې راضي هغه په ارشد سینما کې شوې کبه بل سینما کې شوې نو ډیر خلک دغه نه انټرټینمنت اخلي قدرمنو د دې شو پروډوسر چې کوم دی هغه لیاقت یوسف زئی صاحب دی چې تاسو لپاره یو پیجندل نوم دی د میډم وګمي هسبند دی راي خاوند دی کومګو ګورو هغه په کریډ باندې بشمیره سټیج شوګانې پرتی دي هغه چې کوم شو کړي نو کامیابی حاصله کړې ده ای د پاکستان نه علاوه په دوبۍ کې په قطر کې او په نورو ملکونو کې هم شوګانې کړي او یقینا چې کامیابی شوګانې کړي دي نو دغه سی په ارشد سینما کې هم دوی دغه شو جوړ کړی دا چې پای کې د پښتو فلم انډستری د پاکستان فلم انډستری ټول سپر سٹار غستی دي نو یقینا چې دا ډیره یو مزیدار یو خولي شوی قدرمنو بل بس تاسو یو خبرو کوم پدې کې یو داسې آیټم کیږي کوم چې د راډونو مطلب په سر باندې راډونو ماتي په خولي باندې راډونو ماتي یو ډیر خطرناک او یو ډیر مزیدار انټرېسټینګ آیټم دی ډیر مزیدار دی چې هغه سکندر خان کوي د نمک کې مغه په ارشد سینما کې دغه کرتب کړي دغه پن مظاهره کړي دا نو دغه په کیبل په دې کې یو خاص خبره ده چې په دې کې د پاکستان فلم انډستری خاص کر د پښتو فلم انډستری تکړه هنرمند سنگین جانان د خپل فن مظاهره وکي هغه په خصوصي توګه باندې د دوبۍ نه راغلي تاسو ته پته چې په دوبۍ کې اوسېږي الته جون کوي الته خپل اکټیویټیز کوي مطلب شوګانې کوي ډرامې کوي یو سبل سکی نه په خصوصي توګه باندې د شو راغلي دي په دې کې باغوي د خپل فن مظاهره کوي قدرمنو بل تاسو یو خبرو کوم ما ته ډیر زیات خلک په کمنټس کې وي په وایس میسجونو کې راته وي چې ارشد سینما ختم شو آینه سینما ختم شو ناس سینما ختم شو دا هیڅ خبره نشته ارشد سینما شته ناس سینما شته آینه سینما ټول سینماګانې په خور چې څومره دی وخت سینماګانې ټول شته خپل اکټیویټیز کوي په خپل ځای باندې موجود دي د ختمېدو داسې هیڅ چانس نشته او مطلب شوګانې پکې لګي فلمونه پکې لګي داسې هیڅ خبره نشته خبره په دغه شو باندې شروع ده خوشحالي د نوي کال یقینا چې دا یو ډیره مزیدار شو ده ډیره انټرېسټینګ شو ده په دې کې تاسو څنګه ما نمونه واغستل چې دغه هنرمندان چې کم دي دغه پاکستان فلم انډستری د ټاپ هنرمندان دي دغه په دې کې د خپل فن مظاهره کوي نو په 17 18 19 جنوري باندې جمعه هفته اتوار به دغه شوګانې لګي او روزانه به 2 شوګانې فعلا شو چې کم دی هغه به 3 بجې دویمه شو چې کم دا هغه به 6 بجې نو 17 18 19 جنوري باندې دغه شوګانې چلیږي تاسو کو راتل غواړئ نو بالکل ارشد سینما په خور ته راتلی شئ کوم چې په خیبر بازار کې دا نو انتظار کوئ
अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपकी अपनी सोनिया खान और मैं आ रही हूँ आपके अपने शहर पेशावर में 17, 18, 19। खुद भी आइएगा, दोस्तों को भी लेके आइएगा और हाँ, अरशद सैलिमा में ज़रूर आइएगा।